بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. زموږ نننی موضوع چې د انپوټ ټایپس دي، د دې لپاره موږ نن راځو په HTML کې یو پروجیکټ کوو، یو ویب سایټ جوړوو او په دې ویب سایټ کې به موږ تاسو سره فارم وي، په فارم کې به ټول انپوټ ټایپس کارول شوي. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته. په ویژوال سټوډیو کوډ کې زه یو پروګرام لیکم، یو ویب سایټ جوړوو او ورته لیکو چې سیمپل ویب سایټ. راځم باډي برخې ته. په باډي برخه کې زه لومړی یو نویګیشن مینو اخلم. نویګیشن برخه اخلو، په دې کې زه څو لینکونه اچوم او دې لپاره زه راځم لومړی هم برخه د موږ سره د برخه موږ سره خالي وي. البته په دوهم قدم کې راځم یو بل لینک اخلم. دلته ورته لیکم چې about زموږ په اړه. بیا راځم یو بل لینک اخلم او دلته ورته لیکم چې سرویسز ده. ترڅنګ یو بل لینک هم اخلم او په دې کې ورته لیکم چې البته کانټاکټ موږ سره اړیکه سیده. راځم یو هیډر اخلم او په دې هیډر کې زه څه کوم، یو سرلیک اخلم او په دې سرلیک کې زه ورته لیکم چې پرو ویب سایټ. بیا راځم دلته پاراګراف اخلم، په دې پاراګراف کې ورته لیکم چې نیټ ورکینګ اینډ سیده ویب ډیزاین ان پشتو. دا ما سره هیډر سیده. زه اوس راځم دلته څو سیکشن اخلم په مین برخه کې. په دې سیکشنو کې زه څه کوم، هر سیکشن ته یو آی ډي ورکوم. مثال دلته راځم لومړی آی ډي ورکوم څه شته اباوټ ته. کله چې په نویګیشن برخه کې په اباوټ باندې کلیک کوي نو اباوټ برخه ته به په همدې سایټ کې راولي. زموږ په اړه باندې کوم معلومات وي یا دوی سره به شریکوي، دوی به یې ویني سیده. راځم دلته دې کې څه کوم، یو H2 اخلم او په دې کې ورته لیکم چې اباوټ اس. بیا راځم پاراګراف ته، یو پاراګراف واخلو، په دې کې به ورته ولیکو چې وی ټیچ practical IT networking and web design courses in Pashto. سیده لنګویج به هم ورسره ولیکو، لنګویج. بیا راځم دلته د ما سره د لومړی سیکشن که په دې سیکشن کې زه یو تصویر راواخلم، هغه واچوم هم نو باده به نه وي. سورس کاروو، په دې کې ورته لیکو چې ایمیج فولډر ده. په دې ایمیج فولډر کې بیا ما سره تصویر ده دی واو ډاټ جی پي په نوم باندې، او الټ کې ورته لیکم چې ویب سایټ ایمیج. دا کلوز کوم. د ما سره تصویر څه. راځم یو بل سیکشن اخلم او په دې سیکشن کې زه ورته لیکم څه شی، دا کلوز کوم. راځم دلته یو آی ډي اخلم او دا آی ډي د څه لپاره وي، دا سرویسز لپاره سیده. په سرویسز کې زه ورته لیکم چې راځم دلته یو H2 اخلم، دلته هم ورته لیکم چې فار سرویسز. بیا راځم دلته زه یو ان آرډرډ لیست اخلم. په دې لیست کې زه څه ورته لیکم نیټ ورکینګ فانډامنټل سیده. بل لیست اخلم، په دې کې ورته لیکم چې ویب ډیزاین سیده. په قوسو کې ورته لیکم چې HTML او CSS. دا کلوز کوم. بیا راځم دلته ورته لیکم چې practical IT skills
دا زموږ سرویسز دي سیده له دې سیکشن څخه بهر کېږم یو بل سیکشن اخلم دې سیکشن ته هم څه کوم یو آی ډي ورکوم او په دې آی ډي کې موږ څه ورته لیکو چې کانټاکټ سیده راځم دلته یویشتوب واخلو ورته لیکو چې کانټاکټ فارم یا کانټاکټ اس سیده موږ سره په اړیکه کې شي یا موږ سره تماس ونیسي دلته راځو دلته موږ څه کوو فارم اخلو او په دې فارم کې موږ څه کوو بیا مختلف فارم الیمنټ یوز کوو چې هغې کې موږ تاسو سره انپوټ الیمنټ لیبلې دي د دې په خوا کې په انپوټ کې موږ تاسو مختلف ټایپس لرو چې زموږ د نن درس موضوع همدا ده سیده زه راځم لومړی یو لیبل اخلم لیبل اخلم لیبل کې ورته لیکم چې څه شی نیم بیا راځم انپوټ اخلم او په انپوټ ټایپ کې زه ورته مشخص کوم چې ما سره څه شی ده ټکسټ ده ګورئ کله چې موږ تاسو نوم انزرټ کوو تخلص انزرټ کوو دې لپاره موږ ټکسټ انتخابو سیده بیا راځو پلیس هولډر ورته لیکم موقتي لیکنه چې enter your name او راځم ورته دلته لیکم چې دا برخه ما سره ریکوایرډ ده دا ما سره چې څه یو انپوټ ټایپ څه چې ټکس و د دې په خوا کې یو بل لیبل اخلم په دې لیبل کې زه ورته لیکم څه شی مثال ایمیل راځم دلته په ایمیل کې کله چې موږ انپوټ کاروو انپوټ اخلو ایمیل انپوټ کوو ټایپ څه شی وي موږ سره ټایپ مشخص کړو ته ایمیل سیده ایمیل انزرټ کوو موږ باید دلته په ټایپ کې ایمیل ورته ولیکو راځم پلیس هولډر کې ورته لیکم چې انټر یور ایمیل اوس راځم دا هم ورته لیکم چې ریکوایر دی ما سره کلوز کوم یو بل لیبل اخلم دا لیبل به ما سره څه کوي دا لیبل د څه لپاره اخلم دا لیبل زه اخلم د څه لپاره نمبر لپاره سیده نمبر لپاره او بیا راځم دلته بخښئ انپوټ اخلم ټایپ مشخص کوم ورته چې څه شی ده ما سره نمبر سیده او دلته ورته لیکم پلیس هولډر کې چې انټر ور فون نمبر او دا هم چې ده ما سره ریکوایرډ ده راځم بل لیبل اخلم کله چې موږ تاسو موبایل نمبر انزرټ کوو فارم کې دې لپاره موږ انپوټ ټایپ باید چې وي نمبر وي بل لیبل اخلم دې لیبل کې زه ورته لیکم چې مثال ډېټه سیده یعنی تاریخ راځم دلته انپوټ کاروم او په دې کې ټایپ مشخص کوم چې ډیټ دلته ورته لیکم مثال د زیږېدلو نیټه سیده د زیږېدلو نیټه او دلته به زه په انپوټ کې څه ورته مشخص کوم ډیټ سیده او دلته راځم پلیس هولډر کې ورته لیکم چې کوی نه لیکم فرق نه کوي بس همدومره کفایت کوي تر څنګ راځم بل لیبل اخلم او په دې لیبل کې زه ورته مشخص کوم انپوټ ټایپ کالر انپوټ کې ورته مشخص کوم چې ټایپ یې باید څه شی وي کالر وي مثال زه یو رنګ انزرټ کوم سیده کالر وي سیده دې لپاره موږ ټایپ چې انتخابو کالر انتخابو د دې په خوا کې که بل لیبل واخلم او په دې کې زه غواړم فایل انزرټ کړم سیده په فارم کې یو فایل ما سره دې لپاره موږ کوم انپوټ کاروو په انپوټ ټایپ کې موږ ورته لیکو چې البته ټایپ مشخص کوو ته چې فایل سیده تر څنګ که موږ وغواړو یو میسیج انزرټ کو مثلا په فارم کې د یوزر څخه غواړو چې خپل نظر تبصره کمنټ یا څه
تشریح چې وي هغه موږ سره شریک کړي. دې لپاره موږ لرو لیبل ورته اخلم چې میسیج او بیا راځم په انپوټ کې څه کوم انپوټ کې ټایپ مشخص کوم ورته چې البته انپوټ نه اخلو دې لپاره په بخښنې سره موږ څه کوو ټکسټ ایریا کاروو او په دې کې رو ورته مشخص کوو چې دا اټریبیوټ د مثال 4 او راځم دلته په پلیس هولډر کې ورته لیکم چې انټر یور میسیج دا کلوز کوم. دا مسره د میسیج برخه سوله سیده کله چې یوزر غواړي موږ ته خپل میسیج راواستوي. ترڅنګ یې راځم دلته څه کوم یو بټن اخلم بټن کې ټایپ مشخص کوم ورته چې شی د موږ سره سبمیټ د ډیټا دې موږ ته چې کی سبمیټ کې تاسو سره ورته انتقال سي. دلته ورته لیکم چې سبمیټ سیده موږ کوم انپوټ ټایپونه وکارول ټکسټ ده موږ سره ایمیل ده نمبر ده دې په خوا کې ډیټ ده کالر ده فایل ده ټکسټ ایریا ده میسیج ده سیده او سبمیټ ده. ترڅنګ موږ سره نور انپوټ ټایپونه هم دي چې د هغو جملې څخه موږ سره د مثال په ډول باندې ډیټ ټایم لوکل ده سیده چې په هغه کې هغه وخت دقیقې ثانیې هم مشخص کیږي. مثال ته راځم ورته لیکم چې که زه یو بل لیبل واخلم البته د ډیټ لاندې سیده ډیټ ما دلته واخیست او بیا راځم دلته یو بل لیبل اخلم او دلته ورته لیکم چې لوکل ټایم سیده دې لپاره راځم دلته انپوټ اخلم او په ټایپ کې ورته مشخص کوم چې ټایم ډیټ ټایم لوکل سیده. اوس فرق تاسو هلته په عملي شکل باندې وینئ چې دا ډیټ ټایم او ډیټ ټایم لوکل څه توپیر لري سره. زه هم دا کلوز کوم. د دې په خوا کې کله چې وغواړو په انپوټ کې موږ تاسو ایمیج انسرټ کړو سیده مثال ته راځم وروسته له کالر څخه یا فایل څخه سیده دلته څه کوم لیبل اخلم او په لیبل کې ورته لیکم چې ایمیج سیده بیا راځم دلته انپوټ کاروم. لیبل موږ ولې کاروو لیبل دې لپاره چې ما ته چې کې انپوټ تشریح کې دا ایمیج د ما سره سیده په انپوټ کې زه ټایپ مشخص کوم او ورته لیکم چې ایمیج سیده بیا راځم دلته سورس کاروم ایمیج مثال ایمیج ما سره اتلټیک ډاټ جی پی جی دغه ایمیج د ما سره سیده او پالټ کې ورته لیکم چې انپوټ ایمیج سیده دا ما سره چې څه ایمیج کولی شم اویت ورته وټاکم چې 48 شی او د دې په خوا کې مثال 48 او هیټ هم ورته وټاکم څومره 48 دا ما سره یو تصویر څه د تصویر لپاره موږ څه کوو ټایپ کې ایمیج ورته لیکو. د دې په خوا کې نور انپوټ ټایپس هم د موږ تاسو سره خو مهمې چې دي او موږ باید ورباندې پوه سو همدغه ټایپونه دي تاسو همدغه در سره زده کوئ انشاءالله چې مشکل به نه وي. ښه راځم دغه کنټرول اس کوم که زه راسم دلته دغه پروګرام رن کوم انپوټ ټایپ ګورئ ما سره په دې شکل باندې ویب سایټ جوړ سوی ده خو دې ته موږ ډیزاین نه ده ورکړی سیده دا ډېر ګډوډ ده هر څه شته پکې خو ډیزاین نه لري خاصه. دې لپاره موږ څه کوو راځو لږ سی اس اس کاروو سیده انټرنل سی اس اس کاروم زه دې برخې ته راځم ټایټل څخه لاندې سټایل اخلم او په سټایل کې څه کوم زه په سټایل کې زه ورته لیکم چې لومړی باډي برخې ته موږ څه کوو ډیزاین ورکوو. راځم باډي او بیا راځم دلته مارجن ورته انتخابوم سیده په مارجن کې ورته لیکم چې مارجن ورته انتخابوم چې د دې ما سره وي 0
دې په خوا کې بیکګراوند کلر ورکوم بیکګراوند کلر کې ورته ټاکم چې مثال کوم کلر به غوره وي د بیکګراوند کې ورته ټاکم یو هیکزاډیسیمل کلر ورته انتخاب کړم مثال F4 F6 او F8 دا کلر به غوره وي دې په خوا کې راځم فونټ فامیلی ورته ټاکم چې ما سره د ایریال وي سیده دې شکل باندې راځم موږ سره ناویګیشن برخه ده په دویم قدم کې دې لپاره د کارل بریسز اخلو انټر کوو بیکګراوند ورکوو چې د بیکګراوند البته یو هیکزاډیسیمل کلر دې ته هم ورکوو مثال 0F172F دغه کلر ورکوم او راځم دلته پډینګ ورکوم چې دا دې ما سره وي 15x او ټیکسټ لاندې وي ما سره په سنټر کې بیا راځم په ناویګیشن برخه کې موږ تاسو لینکونه واخیستل سیده نو ته راځم موږ د لینک نمایندګي کوي دې ته یو ډیزاین ورکوو دلته کلر ورته ټاکو چې دا دې موږ سره وي وایټ د دې په خوا کې ټیکسټ ډیکوریشن دې وي موږ سره نان البته نان او بیا راځم دلته مارجن ورته انتخابوم چې دا دې موږ سره وي 0 او 15px د دې په خوا کې فونټ ویډ چې موږ سره وي هغه دې بولډ وي غټ ښکاره سي لږ زره سیده بیا راځو په ناو کې موږ هوور ورکوو سیده د لینکونو ته زه راځم ناو او کالن هوور کارل بریسز راځم دلته کالر ورته ټاکم چې کالر څنګه وي کله چې ماوس پوینټر ورسي هغلته کالر یا رنګ دې چینج کېږي چې شته مثال دغه کالر ته دی چې دغه رنګ راوړي راځم بله برخه موږ سره هیډر وه موږ په خپل ویب سایټ کې هیډر کارولی ده غواړو هیډر ته لږ ډیزاین ورکړو دې لپاره راځم دې ته بیکګراوند کلر ورکوو مثال یو یو رنګ ده چې دغه رنګ به ورکړو د دې په خوا کې کالر دې څنګه وي موږ سره هغه دې وایټ وي او پډینګ دې وي هیډر ته موږ سره سیده الاین دې موږ سره په سنټر کې البته دا موږ سره هیډر برخه ده بیا هیډر نه وروسته موږ سیکشن یې اخیستې وي دې سیکشنو ته غواړو چې ویت ورکړو مثال ماکسیمم ویت باید څومره وي 900px که ورته وټاکم او مارجن ورته وټاکم چې دا دې موږ سره وي اتومات د دې په خوا کې پډینګ دې وي مثال 40 تر څنګ سیکشن نه وروسته موږ سره البته موږ په لومړي سیکشن کې یو ایمیج انسرټ کړی و سیده ایمیج ته موږ څه کوو دې ته لږ ډیزاین ورکوو ویت ورته ټاکم چې دا دې ما سره وي 100% ریسپانسیو وي سیده دې په خوا کې بارډر راډیوس دې وي هغه دې موږ سره وي مثال 12px کومه سره ایمیج برخه وه وروسته موږ فارم اخیستی وي فارم ته موږ څه کوو بیکګراوند ورته ټاکو فارم په عموم کې معیاري حالت چې د هغه وایټ ته سیده بیکګراوند یې سپین وي موږ هم سپین ورته ټاکو او د دې په خوا کې پډینګ ورته ټاکو چې دا دې وي مثال شل px او بارډر راډیوس دې وي موږ سره 10px بیا راځم فارم کې موږ سره چې شی ول انپوټ و دې په خوا کې ټیکسټ ایریا وه تر څنګ یې بټن و بالکل همدغه موږ اخیستي دي انشاءالله سیده انپوټ ته ټیکسټ ایریا ده او بټن ده سیده نو کوم انپوټ الیمنټ چې موږ کارولي ټولو باندې به دغلته انپوټ دا ټول انپوټ دی په دې باندې به دا انپوټ ډیزاین چې کېږي اپلای کېږي اوس که زه راشم دلته
او دې برخې ته ډیزاین ورکړم ویت ورته وټاکم ویت ورکړم مثال 100% سیده او د دې په خوا کې د پډینګ ورکړم چې دا دې وي مثال لس پی ایکس تر څنګ بارډر راډیس دې موږ سره لس پی ایکس راځم بټن ته لږ نور ډیزاین هم ورکوم چې د دې بیکګراوند دې موږ سره په کوم شکل باندې بټن د ما سره وي آبي رنګ ورکوم چې د دې لپاره موږ یو هیکزاډیسیمل کوډ لرو چې هغه د 25 درې شپېته البته مخکې سره 25 درې شپېته د هیش 25 درې شپېته تر څنګ ای وي تاسو په زیاتره ویبسایټونو کې دغه رنګ لیدلی وي په همدې شکل باندې بټن ډیزاین کړو دې په خوا کې کلر ورته ټاکو چې وایټ او بارډر دې وي نان او چې دې وي کرسر دې موږ سره وي پوینټر راځم بله برخه چې موږ سره دا بټن ته هوور حالت موږ ورکو سیده یعنی کله چې پوینټر ورباندې درېږي ماوس نو هغه څه کېږي خپل رنګ دې بدل کړي دې دپاره راځو بیکګراوند کلر ورته انتخابوو او ورته لیکو چې مثال 1E په دې شکل باندې یو رنګ ورته انتخابوو راځم وروستۍ برخه موږ سره فوټر وه فوټر لپاره څه کوو د یو رنګ انتخابوو بیکګراوند ورکوو ګوره ډېر پرمختللی CSS مې نه ده کارولی صرف بیکګراوند ته رنګ ورکوو بارډر برخه کلر برخه ویټ اندازه یې څومره وي پډینګ څومره وي او بارډر یې په کوم شکل باندې وي ساده تر څو تاسو هغه نه سئ ګیچ نه سئ نو انشاءالله موږ تاسو CSS کې بیا په دې باندې ډېر کار کوو تاسو پوهېږئ بیا راځم بیکګراوند ته البته فوټر ته زه بیکګراوند انتخابوم بیکګراوند کې کلر ورته انتخابوم مثال دغه فوټر ته دغه رنګ مناسب ده او کلر یې باید څنګه وي هغه باید وي چې د بیکګراوند کلر تور د کلر خپله د لیکنې باید سپین وي موږ سره سیده بیا راځم ټکسټ الاین ورته انتخابوم په سنټر کې د دې په خوا کې پډینګ دې وي موږ سره 15 پی ایکس دا ما سره فوټر برخه شوله موږ څه وکړل ګورئ موږ په دومره وخت کې البته 123 خطه کوډ وکړو سیده لومړی مو یو HTML کوډ وکړه البته یو HTML ویبسایټ مو جوړ کړ ناویګیشن برخه مو ورکړله تر څنګ یې دې کې موږ لینکونه وکارول بیا راغلو هیډر مو جوړ کړه دې کې موږ سرلیک واخیست یو پاراګراف تر څنګ په مین برخه کې موږ سیکشن یې وکارولې لومړی سیکشن د آیډیا اباوټ په اړه باندې زموږ په اړه باندې ده دې کې موږ یو تصویر واخیست د دې په خوا کې دوهم سیکشن چې ده هغه کوم خدمات چې موږ وړاندې کوو چې په هغې کې موږ سره ان آرډر لیست دي لیستونه دي تر څنګ په دریم سیکشن کې موږ سره د تماس یا اړیکې هغه کوم فارم چې ده د یوزر لخوا ډکېږي موږ یو فارم واخیسته راغلو په CSS کې مه هرې برخې ته لږ ډیزاین ورکړي ډېر نه سیده اوس که راسم زه دا کنټرول S کوم پروګرام رن کوم ما سره یو ښایسته معیاري ویبسایټ جوړ شو ګورئ هم برخه ناویګیشن مې نو اباوټ سرویسز او کنټاکټ که زه دلته په اباوټ برخه باندې کلیک وکړم ما به چېرته وړي اباوټ ته په اباوټ کې څه دي زموږ په اړه معلومات دي چې we teach practical IT networking and web design courses in Pashto language سیده د دې په خوا کې د کراشو سرویسز ته زموږ خدمات دي موږ کوم خدمات وړاندې کوو نیټورکینګ فنډامنټل ده ویب ډیزاین HTML CSS او پریکټیکل IT سکیلز دي سیده تر څنګ یې کراشو دلته او کنټاکټ ته راسو موږ به چېرته دغه فارم ته راځو دغه فارم ته موږ راوړي په فارم کې موږ مختلف انپوټ الیمنټ یوز کړله تر څنګ یې نور فارم الیمنټ و چې هغې کې موږ سره ټکس یا د بټن ده هغه موږ وکارول ګورئ موږ د نیم لپاره ټکسټ انپوټ ټایپ وکاروو
د ایمیل لپاره مو ایمیل ټایپ وکاروو، ترڅنګ یې نمبر لپاره موږ نمبر انپوټ ټایپس وکاروو. بیا ډیټ لپاره موږ څه وکړل، د ډیټ هغه کوم انپوټ ټایپ چې هغه وکاروو. اوس که راځم په دې ځای باندې کلیک وکړم، زه یو تاریخ ټاکلی شم. مثال یو کس دی د 1900 په دې برخې ته راسئ، جنتري ډایرکټ دلته درته راوړي، سیده راپورته وړئ همدغسې. مثال دلته هم کېږي سیده 25 24، خو دغلته مناسب نه ده، وخت مو ډېر نیسي. سیده مثال یو کس په 2023 کې زیږېدلی، سیده په 1 نیټه باندې ګورئ په دې شکل باندې هغه چې تاریخ راغلي. په لوکل ټایم کې څه وي بیا؟ په دې کې بیا هغه وخت هم ورسره مشخص وي. مثال ته تاریخ انتخابوي، کال انتخابوي، میاشت انتخابوي، ورځ انتخابوي. د دې پخوا کې د هغه کوم وخت ټایم چې وي لوکل ټایم، مثال 10 بجې وي، 30 دقیقې وي، یا 11 بجې 30 دقیقې که نه. په دې شکل ته کولی شي چې غرمه وي، له غرمې نه وروسته وي که نه، AM وي PM وي، لوکل ټایم هم انتخابولی شي. د دې دوه ترمنځ توپیر هم دا ده چې په دې کې موږ تاسو لوکل ټایم هم انتخابولی شو، خو په دې کې یوازې کولی شو ایئر یعنې کال، میاشت او ورځ انتخاب کړو. په کلر برخه کې موږ مختلف کلرونه دي، پوه شوئ. دغه چې کولی شو کله چې انپوټ ټایپ کې موږ کلر ته اړتیا لرو، بیا کلر انپوټ ټایپ کاروو. په دې شکل باندې که راسو کوډ ته، دلته موږ کلر کارولی ده. انپوټ ټایپ موږ سره چې ده کالر، د لیبل کالر او انپوټ ټایپ موږ سره کالر ده. دلته ټول کوم کلر چې زه غواړم هغه کولی شم چې وکاروم، رایوړم. ترڅنګ په فایل برخه کې موږ که غواړو یو څه اپلوډ کړو، مثال چاس فایل ما به چېرته یوسي، کولی شم یو فایل راواخلم، هغه په دې همدې کنټکټ فارم کې څه کړم، اپلوډ یې کړم او سرور ته د اړوند ادارې هغه سرور ته ولېږم، هغوی وګوري، یا زما مسیج وګوري، زما په اړه معلومات وګوري، کوم فایل چې ما اپلوډ کړی هغه وګوري. یعنې کله چې غواړو یو فایل اپلوډ کړو، موږ د فایل انپوټ ټایپ څخه استفاده کوو. دلته وګورئ لیبل فایل ده، صحیح ده، یعنې انپوټ ټایپ موږ سره چې ده فایل. موږ کولی شو یو فایل اپلوډ کړو. ترڅنګ یې موږ سره ایمیج ده، ګورئ موږ په دې شکل باندې دې ته غټ سایز او کوچنی سایز هم ورکولی یو. سیده که زه راشم دا سایز ورته ډېر کړم، مثال هیټ یې څومره وي، دا ما سره وي 200. سیده دا ریلوډ کړم، ګورئ تصویر ما سره غټ، سیده دې شکل باندې. دا نور هم غټولی شئ د غوښتنې په اساس باندې، د ضرورت په اساس باندې. کله چې غواړو د ایمیج انسرټ کړو، موږ په انپوټ ټایپ کې څه کوو، ایمیج انتخابوو. سیده ترڅنګ کې موږ سره میسیج برخه ده، دې لپاره موږ ټکسچر یا الیمنټ لرو او کولی شو په دې کې موږ خپل میسیج ولیکو او غوښتنه چې موږ یې لرو اړوند ادارې یا اړوند کوم ویب سایټ چې د چا اړوند ده، موږ پکې دا فارم ډک کوو، هغوی ته خپل میسیج، خپل کمنټ او کومه تشریح چې موږ لرو هغه ور ولیکو. او وروستی کې موږ سره سبمیټ بټن ده چې څه کولی شو، موږ هغه فارم چې موږ ډک کړی ده سبمیټ کړو تر څو سرور ته انتقال شي. پاتې شو موږ سره فوټر برخه. موږ فوټر برخه په کوډ کې اخیستې که نه؟ ښه، دلته موږ فوټر نه ده کارولی، هلته مو ډیزاین ورکړی. راځم په سیکشن برخه کې دلته زه فوټر اخلم، سیده ځکه دلته په صفحه کې فوټر نشته ده. که دلته راسو فوټر نه ښکاري. ښه، نو راځو دلته کوډ ته، فوټر کې ورته لیکو پاراګراف اخلم، دلته ورته لیکم چې اینډ کاپي سیمی کالن. راځم دلته ورته لیکم چې 2026 البته 2026 او بیا آل سایټ سرویټ کنټرول اس کوم. راځم دلته دا ریلوډ کوم، ما سره فوټر هم راغی. سیده ګورئ ویب سایټ اوس څه معیاري شکل